بسم الله الرحمن الرحیم واتبعوا او روان شو دوی ما په هغه څه پسې تتلو شیاطینو چې لوستل به شیطانانو علی ملک سلیمان په زمانه د بادشاهی د سلیمان علیه السلام کې وما کفر او کفر نو کړي سلیمان علیه السلام ولکن الشیاطین لیکن شیطانانو کفرو کفر کړي يعلمون الناس چې خودلو به خلکو ته السحر سحر جادو وما انزل او هغه څه چې نازل کړي شو علی الملکین په دوه ملائکو باندې ببابل په بابل هار کې هاروت چې هاروت دی او ماروت او ماروت دی وما يعلماني او خودنا نکولا دی دوه ملائکو من احد چاته حتی تر دې یقولا چې وبویل دوی انما یقینا نحن منغا فتنه امتحان فلا تکفر نتاسو کفر مکوي فيتعلمون پس د کول بدوی منهما د دوه ملائکونا ما هغه سو يفرقون چې جدای به راوستلا به باغي سرا بین المرء پما بین د سړی کی وزوجه او د خزی داغه کی وما هم بدوارین او نو دوی zarar ورکون کی به باغی سرا من احد هیڅ چاته الا باذن الله مگر په اجازه د الله باندې ويتعلمون او ذکول به ما هغه سيضرهم چې zarar به ورکول دوی ته ولا ينفعهم او فائدہ به نور کول دوی ته ولقد او په تحقیق سره علمو دوی په دل من اشتراه چې چا دا جادو واخستو ما له نبوي داغه د پاره په الاخرت په اخرت کې من خلاق صحیحا ولا بیس او ډیر بد دی ما هغه څه شرو چې دوی خرڅ کړو به باغی سره انفسهم ځانون خپل لو کانوا يعلمون کاش کې دوی پویدلې